قدرمنو پښتنو خدای مو تل خوشحال او آباد لره. د پښتونخوا په خاوره باندې هر وخت غمونه راغلي دي، خو یو خبره درته کوم، که چنګیز راغی، که اورنګ راغی، که فیرنګ راغی، په دې خاوره لوی لوی زورور راغلل. خیر سړي یې مړه کړي دي، خو قام اوس هم ژوندی دی. د پښتونخوا خاوره په خپل ځای باندې درنه پرته ده. یا خیر د ژبې او د کلتور کیسې مړې نه دي، یا خوشې په جار کیږي، یا خو د پښتونخوا تاریخ د فخر وړ دی. که څه هم دلته زموږ سره زموږ تاریخونه پټېږي، زموږ عام ماشومان نه پټېږي چې چا ظلم پې کړی دی، چا بربریت پې کړی دی. د باپړې نه واخله تر اوسه پورې هر وخت چې دی په عامو احتجاج کوونکو خلکو باندې فایرینګونه کوي. دا یو تاریخ لري. دا دوی په هر دور کې چې کوم پښتون هم سر اوچت کړی دی، د خپل وطن کیسه یې کړې ده، د دغې وطن په سر یې مړ کړی دی. دا د پښتنو خاورې دښمنان دي، تل عمر یې دښمني کړې ده. د باچا خان دور وګورئ، د خان شهید دور وګورئ، د ولی خان دور وګورئ. و دې نه علاوه تر اوسه پورې څومره هم پښتنو د خپلې خاورې خبره کړې ده، هغې په وژلو باندې ستړي شوي نه دي. لا یې ټټر د پښتنو په وینو باندې نه دی سوړ شوی. دوی خو د سمندر په خوا کې پټرول غوښتل، پیسې ور ختم وې چې که چېرته په هغې باندې وګټو، خو هغه خو نه شو میلاو پټرول. د پښتنو وینې یې وټاکله چې دا خو شته دی، په دې به یې وټاکو، خلک به مړه کړو. بیا به ووایي چې هغه په چیک پوسټ حمله کړې وه، دهشتګرد وي، نو دنیا نه به د دهشتګردۍ په نامه باندې پیسې راوړو. دا دروغ اوس پښتانه ځوانان دوی دنیا ته هم ښولی شي چې څه حقایق دي او څه نه دي. ملګرو، پرون په شمالي وزیرستان مچه مداخل علاقه کې د وزیرو علاقه ده، په دې کې ناخوښه پیښې نه پس د عامو خلکو وهل ټیکل شروع شول، او په دې وهلو ټیکلو کې دوی زنانه هم ووهلې. دا د پښتنو نه د دنیا په یو معاشره کې څوک نه برداشت کوي چې مخامخ د خلکو په مخ کې تشدد پې کېږي. او هغو خلکو ته د خپلو کورونو چې پرېږدي، تاسو لاړ شئ، دا روژه او په دې ګرمي کې د کورونو ناستل، د دغې دپاره دوی درنه وکړه. هغې درنه ته د دغې خاورې مینې، د دغې خاورې مشران، علي وزیر او ډاکټر ګل علام چیف اف وزیر کبای، دا را روان وو. دا په د نږدې چیک پوسټ، دا یو چیک پوسټ خو نه دی، سم ډېر چیک پوسټونه په ټولو تېرې، د آخري چیک پوسټ په دې باندې سمه تلاشي هم ځنې واخیستله. بیا چې دوی د درنه ته ورلنډ شول، په دغه ځای کې د شانه فایرینګ پې وکړه، او د درنې خلک او دغه مېلمانه دغه ټولو ویشتل یې شروع کړل، چې په هغه کې څه کسان شهیدان شول او په درجنو زخمیان دي. تاسو یوه ویډیو راغلې ده، په هغه کې وګورئ چې دوی کله علي ته لاس اچوي، دی خوا محسن ولاړ دی، نو د محسن په غاړه کې د ګلونو هار دی. نو د ګلونو هار څه مطلب دی؟ خلکو استقبال ورکړی و، نو دوی چې دلته حمله ته راتللی، نو ګلونه یې راوړل. ګولې خو ستا په لاس کې وې، ټوپک خو ستا په لاس کې وې، د عامو خلکو په لاسونو په غاړو کې خو ګلونه وه. نو دغه نه غټ ثبوت غواړې تله. عام ولس هر وخت ووژني، او دوی بیا هغه ته ترهاګر وایي. دنیا دې ما ته واقعه راوړي چې په خروټ آباد بلوچستان کې دوی په زنانه ډزې شروع کړلې، او هغه زنانه ګوته ورته پورته کوله، هغه حمله وې هغه زنانه، او بیا په میډیا باندې ریپورټ چلېده چې خودکشي ویشتلي دي، او په سبا باندې ویډیو راغله زنانه پرتې وې، او هغه هم حمله زنانه، چې حمله زنانه هم څوک وژني، هغه ته څوک مخ نه ورړوي. دغه د انسانیت قاتلان دي، دا صرف د پښتنو نه دي. دغه 30 لکه بنګالیان مړه کړل، خو ټټر یې په یخ نه شو چې اخر هغه مجبور شول ازادي یې څنګه راسته کړله. دغې په لکونو پښتانه مړه کړل دلته، بلوچ، سیندان او کشمیریان یې هم نه پرېښودل. هر وخت یې ظلم بربریت کړی دی. او بیا یې علي وزیر او چیف اف وزیر ډاکټر ګل علام ونیول، هغه یې یوړل چې اسانه طریقه ده،
آسانه طریقه ده په دې کیس چې ونڅه بې به دوی په اسانه ونڅې داسې په اسانه بیا ونڅې دا پته بلګېږي او بیا د عامو خلکو هغه زخمیان بیا په لته نیول او ډګول به یې څوک یې د راوړل نه وو دا ظلم او جبر او بربریت یې په داسې وخت کې وکړه چې د خلکو په خولې روژې وي غرمه او ګرمي وه په دې روژو کښې هم خدای پاکه چې شیطانان دې تړل خو دا شرخوښې د ترهګر سوچونه او فکر لرونکي خلک خو به دې تړلي وای په شیطانانو نه خو ده زیات نقصانونه رسوي څومره خلک یې وځورول څومره خلک هغه غریب خلک دی هغه د خټو کورونو کښې اوسېدونکي خلک هغې مور ته به نن زامن ایښي وي خوند به کریږي وایي پښتانه میندې او خویندې دوی هر وخت ژړولي دي او په دې ژړا یې خندا کړې دي او بیا دا میډیا وخت یې راځي به د میډیا پروپیګنډې به پښتانه په عمر یاد ساتي چې تاسو هر وخت چې پښتون خوار شوی او ذلیل شوی دی تاسو په هغه ورځ باندې د خندا پروګرامونه کړي دي ما ته یاد دي چې په کورم ایجنسي کښې دماکه شوې وه 30 تنان شهیدان وو او بلها تر 100 نه زیات کسان پکې ټپیان وو زخمیان وو په هغه ورځ پټې چلېدله چې لاهور میں ایک شخص نے غیر قانونی ریچ پالا ہوئے او 2-3 घंटे کوریج په هغه وخت د پښتنو په غمونو نه وه موږ ته یاد دي چې په مومندو کې مشران ووژل شول 15 کسان په هغه ورځ باندې دا شعیب ملک او ثانیه میرزا واده کډاګانې تاسو نشه کولی تاسو هر وخت د پښتنو په غمونو پرې خندا کړې ده او لا مجاري ده او بیا دوی وایي دهشتګرد یې خلاصول د آصف غفور د کور نه څو مړي تللي دي د علي وزیر د کور نه څو شهیدان شوي دي دا به سره وشمارو چې د ګلالام د کور نه څو کسان لاړل او ستا د کور نه څو تللي دي آصف غفوره د دهشتګردو د لاسه د دغه پلارونه او وروڼه تللي دي دی به د دهشتګرد سپورټر جوړېږي دا خو ته جوړېدی شوې احسان الله احسان ستا په څنګ کې ناسته یو سپورټر یې بل ته وایې ته دنیا ته ښکاره شوی اوس ته خلکو پېژندلی یې په خدای قسم د پښتنو په کور کې واړه ماشومان څه دي هغه دی هم پېژني اوس داسې نه ده چې د خلکو په سرونو کې پوړ دی دماغ نشته دی چې بس ته راغلی او د خدای له اکرام خبرې دي چې تا وکړلې دا دروغ دا مکاري دا چلیکي موږ ته پته ده دا ستا تاریخي ورثه ده په وراثت کې تاریخ کې دا درته ملو شوي په ټول عمر دا چالاکۍ دا چاپلوسي او دغه مکاري کړي تاسو په دې کې ډېر ماهران دي موږ سپینځړي خلک یو پښتانه سیاسي پارټو ټولو ته مې خواسته عاجزانه چې هغه په دې اوسني حالاتو کې خپل کردار ولوبوي دا ډېر تعریفي حالات دي ډېر ډیفاینینګ حالات دي نو پکار ده چې دوی خپل کردار ولوبوي او د داسې پر امن خلکو باندې چې کومې ډزې وشولې چې مذمتونه یې وکړل دا ډېره ښه خبره ده خو خواست کوو چې دوی د پراپر خپل پلیټفارم د عام ولس د وژنو خلاف استعمال کړي چې دغه بند شي دا د ټول ولس دپاره د ګټې خبر دی او بیا موږ UN ته یونایټډ نیشن ته خواست کوو چې تاسو د څه شي دپاره یې د بابړې واقعه د انسانیت واقعه نه وه چې تاسو یې نوټس نه اخلی 10 لکه بنګالیان مړه شول تاسو څه نه ورته وویل دلته پښتانه بلوچ سندیان کشمیریانو په خپله په پنجاب کې سرایکي کې خلک وژني او تاسو پېغلي د کوم د څه شي دپاره ولې دعوا کوئ بیا تاسو دا انساني حقوق ولا د انساني حقوق دعوا کوي نو ولې دا خلک انسانان نه دي چې دلته وژني دوی د خپل اپیل دی ورته چې دوی د خپل کردار ادا کړي د دغه انسان وژنې خلاف د دغه ترهګرۍ د ریاستي ترهګرۍ خلاف دی خپل کردار ادا کړي او موږ څومره هم چې پښتانه د دنیا په کوم ګوټ کې هم دي نن او سبا دی په کومه ورځ چې دوی کولی شي احتجاجي مظاهرې وکړي او د دغه غمجن ولسونو سره دې ودرېږي او د دغې ظالم او ترهګرو خلاف دی
دا وردي بغیر وردي چې پښتانه وژني چې ځینو ورته په اوږدو زلفو کښې دي ځینو ورته په لنډو کښې دي دا هغه د دغو خلاف دی کلک آواز پورته کړي او خپل جدوجهد وکړي چې کله زموږ د نورو ملګرو سره چې هغه اوس هلته بند دي کرفي لګېدلې ده کرفي یې ځکه لګولې ده چې هغه ویډیوز هغه بیانونه او هغه یعنې کیسې مخته نشي را چې کوم حقایق دي او د دغو حقایق د راتللو نه اول موږ په میډیا باندې روغه پروپیګنډا دوی وایي چې وبکو د ډي جی ایس پی آر وایي نو بیا به دغه حقایق څوک نه اوري د دغې دپاره هلته لینډلاین موبایل نیټورک نیټ هر شی بند کړي دي او په خلکو یې کرفي لګولې ده چې دوی راوتلی نشي د هغو سره چې زموږ رابطه وشي بیا په عدم تشدد سره په پرامن طریقه سره په غیر مسلح طریقه سره ډېرې لارې بیا موږ ته هم معلومې دي ډېر به بیا سره ستړي کړو په دې کې چې دوی دا کارونه روان کړي وي ملګري دې په پرامن طریقه سره د نړۍ په هر ګوټ کې احتجاجونه وکړي او زر دی او د دغه احتجاجونو دپاره زموږ ملګري اکثر صرف په فیسبوک پوسټ وکړي د فیسبوک پوسټ څه معنا ده ته چې رښتیا د پښتون وطن په غم لړلی یې نو راووځه په دې ګلو کښې په دې کوڅو کښې وګرځېږه اعلان وکړه لوډ سپیکر واخله پمفلیټ ولیکه دا وګرځوه چې ولس خو واقعي ته د ځان سره عمل کړي ولس خو خبر کا چې دا عمل کو ولس خبر نه وي په ډېرو کښې نو ملګري دې په صادق زړه سره خپل ډېر په منظم طریقه سره په پرامن طریقه سره کمپین وکړي او احتجاجونه دې وکړي او نور لایحه عمل به په نږدې وخت کې پراختیا بیا کوو ډېره مننه خدای مو آباد لري